الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو ادبي کاروان هغو ادیبانو، استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملګرو نیر همدرد سره مخاطب یم په دې هیله چې ښه به او د ژوند په ښو لحظو کې به ملګرو څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې د هر شروع په ورځ موږ سره اخري نشست د علوم بلاغه وي چې نظامت ګران محترم حافظ عادل لورکي دا ډېره مننه او بالخصوص د سلاکاري ډلې ډېره مننه چې داسې ګټور خوندور نشستونه زمونږ او د ملګرو د زده کړې لپاره جوړوي. موږ د علم معنی شپږ ابواب ویلي، نن به د علم معنی فني اول اووم باب وصل او فصل د دې به لږ شانته وضاحت کوو. نو راځو خپل موضوع په لور باندې. وصل او فصل دا د علم معنی د فن اول اووم باب دی او دا خپل مشکل والی د وجه نه مشهور او معروف هم دی د ماخذ په اعتبار سره دا انتهایی مشکل باب دی او دغه وجه ده چې دا د اعظم الابواب د غټو بابونو نه شمارل کیږي. علامه خفاجي سے په سر الفصاحت کې، علامه سبکی سے په عروض کې او علامه جلال الدین سیوطی سے رحمه الله په شرح عقود الجمان کې دا خبره را نقل کړې ده چې د فصاحت او بلاغت د علم معنی د علوم بلاغت د درې واړه فنون چې دي، معنی شو که بیان شو که بدیع شو، د دې ټولو دارو مدار هغه په وصل او فصل باندې او دا دومره وسیع موضوع ده، دومره لوی باب دی چې علما د بلاغت هغو په دې کې ډېر زیات کار کړی دی او شپږ لاکه 14,900 او شپېته قسمونه یعنی 6,16,960 قسمونه هغه علما د بلاغت چې هغو د دې وصل او فصل هغه راوباسلي دي. نو دې نه معلومیږي ده چې دا وصل او فصل د انتهایی اهم باب دی، خاص کر په فن اول کې په علم معنی کې. نو راځو دغه د دې وصل او فصل مختصر شان چونکې اقسام خو ډېر دي، تفصیل پکې ډېر دی، خو موږ چې کوم خاص شیزونه دي هغه به را نقل کو نو هغه در سره هم شریکوم چې وصل څه ته وایي، فصل څه ته وایي. وصل لغوي معنی ده میلاوول، د وصال نه دی او په اصطلاح د بلاغت کې ویل کېږي چې یو جمله په بلې جملې عطف کول، یعنی دا معنا چې یوه جمله د بلې جملې سره میلاوول، دې ته وصل و. او فصل لغوي معنی ده جدا کول، جدایی. او په اصطلاح د بلاغت کې فصل ویل کېږي چې یو جمله په بلې جملې نه عطف کول، یعنی یو جمله د بلې جملې سره نه میلاوول. اوس په هغه ځایونه چې هلته کې وصل ضروري دی نو لنډ شان به د هغې وضاحت کوو. او بله دا خبره د ملګري یاد وساتي چې دا وصل چې موږ کوو یعنی یو جمله د بلې جملې سره میلاوو نو دا به یا د لفظ په اعتبار سره چې محل اعراب ته وایي یا به د حکم په اعتبار سره. لنډ به کو مختصر شان چې یا به د لفظ په اعتبار سره یو جمله د بلې جملې سره شریکیږي، میلاویږي، یا به د معنی په اعتبار سره د حکم په اعتبار سره یو جمله د بلې جملې سره میلاوول کېږي. لکه اوس زه به د دې مثال داسې ورکړم چې زه جاءني زید و عمرو، چې زما خواته زید هم راغی او عمر هم راغی. نو اوس دا زید مرفوع دی، پیش دی پې، نو عمر هم مرفوع دی، پیش دی پې. نو دا د لفظ په اعتبار سره د محل اعراب په اعتبار سره پکې شرکت شو چې دواړو منې پیش دی. او حکم دا معنی ده، حکم دی راتک ته وایي، راتلو ته وایي، چې دا راتک څنګه چې زید له ثابت شو نو بعینه دغسې عمر لم ثابت شو، نو دې ته وایي وصل. چې موږ د عمر لفظ چې دی د زید سره په پیشوالي کې په مرفوعوالي کې یو شانتې کو یعنی شریک خو کو، او د راتک په حکم کې د عمر خو د زید سره شریک کو چې څنګه زید راغلی دغسې عمر هم راغلی، نو دې ته ویلی کېږي وصل. عطف فصل دا معنی ده.
میلاول وصل دا معنی. اوس پر راځو چې وصل به کوم ځای کېږي. مواضع وصل، د وصل ځایونه. هر کله چې په یو کلام کې په یو شعر کې دوه جملې وي او دواړه خبریې وي، یا دوه جملې وي او دواړه انشائیې وي، د دې دواړو تعریفونه شوي دي مخکې. او د دغه دوو جملو ترمنځ یو داسې شی نه وي چې هغه فصل غواړي، جدایي غواړي، نو هلته کې وصل واجب دی. لکه دوه جملې خبریې وي، د هغې مثال به مونږ اول د قرآن مجید نه راواخلو. لکه الله رب العزت په قرآن مجید کې وایي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، چې نیک خلک هغه به په نعمتونو کې وي، په جنت کې به وي، او کفره فجره دا به په جحیم جهنم کې وي. نو دلته په دې دواړو جملو کې وصل شی دی، میلاو کړی شی دي. دا دواړه جملې چې دي دا دواړه جمله خبریې دي، او په دواړو کې مسند الیه، یو کې ابرار دی او په بل کې فجار دی. او د دې دواړو ترمنځ هغه وجه جامع چې ده هغه د تضاد نسبت دی. د دې نه علاوه پکې بل هیڅ شی نشته چې هغه فصل غواړي. نو دلته کې وصل واجب دی چې دا دواړه مونږ یو بل باندې عطف کړو، او د دواړو ترمنځ هغه نسبت چې دی هغه تضاد دی. دغه رنګې دغه نسبت د تضاد د په نعیم او جحیم کې دی، چې جنت د نعمتونو ځای دی او جهنم د عذابونو ځای دی. دا چې دوه جملې خبریې وي، او چې دوه جملې انشائیې وي، د هغې مثال او وصل پکې راغلی وي، د هغې مثال به هم د قرآن مجید نه راواخلو. لکه الله رب العزت وایي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، چې تاسو خاندئ لږ او جاړئ ډېر. نو دلته کې فلیضحکوا جمله انشائیه ده ځکه امر دی، ولیبکوا دا هم جمله انشائیه ده ځکه امر دی. نو دلته په دې آیت مبارکه کې وصل راغلی دی، او علت جامعه په دې کې هغه د زوهق ضد بکا جړل دي. زوهق خندا ته وي او بکا جړا ته وي، او قلت کموالی ته وي او کثرت زیاتوالی ته وي. نو په دې کې د تضاد نسبت دی. نو دلته کې وصل واجب دی. نو دا دوه هغه ځایونه شو چې هلته کې وصل د کلام یعنی اتصال د کلام، میلاوول د کلام هغه واجب دی. یو مثال موږ د جمله خبریې راوړ چې دواړه جملې په یو بل عطف شي هغه خبریې وي، او دویم مثال موږ د انشا راوړ چې هلته کې دوه جملې وي او دواړه انشا وي. نو په دې دواړو صورتونو کې چونکې په دواړو کې علت جامعه هغه د تضاد نسبت دی، نو په دې دواړو ځایونو کې وصل د کلام دا واجب دی. مواضع فصل، د فصل ځایونه، ګیپ، فاصله. فصل هلته واجب وي هر کله چې دوه جملې وي او په داسې ډول وي چې په هغې کې کمال انقطاع وي، مکمل د یو بل سره هېڅ قسمه ربط او تعلق نه وي. او د هغې مختلف صورتونه کیدای شي چې یو جمله خبریه وي او دویمه انشائیه وي، یا دویمه جمله چې ده هغه د اولنۍ جملې نه بدل وي. نو دغلته هم بیا فصل واجب دی. لکه الله رب العزت وایي امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین. دلته دا دویمه امدکم د اول نه بدل دی، یا دویمه جمله د اولې لپاره تاکید وي، نو هلته هم فصل بیا واجب دی. لکه الله رب العزت وایي فمهل الکافرین امهلهم رویدا. نو دلته کې دا امهلهم رویدا دا دویمه جمله د اولې لپاره تاکید دی، نو دلته فصل واجب دی. او عام نثر کې به موږ مثال داسې وایو چې فصل موږ راوړو، لکه چې زه اوس وایم چې جدایي دا یو لوی مصیبت دی، او پلانکې سړی د چا نوم معلومه چې حافظ صاحب ډېر سخي سړی دی. نو اوس د جدایي د سختۍ او د حافظ صاحب د سخا د دې په آپس کې هېڅ قسمه تعلق نشته، کمال انقطاع ده. نو دلته بیا فصل واجب دی. اوس دا خبره دی ملګري په یاد کې ساتي چې دا وصل چې موږ راولو نو دا به په حروف عاطفه سره راولو چې هغه لس دي، واو دی، ثم دی، فا ده. زیات مشهور پکې واو دی او اصل پکې هم واو دی. او د واو خاصیت هم دا دی چې دا د دوه شیزونو ترمنځ هغه شرکت ثابتوي. هغه شرکت که د لفظ په اعتبار سره وي چې محل اعراب ورته وي، یا د حکم په اعتبار سره وي چې معنا ورته وي.
نو اصل پکې دغه واو دی چې دا دوه جملې دا په یو حکم کې یا په یو اعراب کې دا رانغاړي. وصل د جملو دا مونږ وی آیا فصل او وصل دا په مفرداتو کې جاری کېدای شي. مونږ چې کوم مثالونه وي دا خو جملې وي مرکباتو ټول. نو راځو لنډ شان وضاحت دام کو چې دا وصل او فصل دا په مفرداتو کې راتلی شي. د وصل استعمال چې څنګه په جملو کې دی په مرکباتو کې دی دغسې په مفرداتو کې هم د دې استعمال شته. نو چې وصل راغلی وي په صورت د تضاد کې د هغې به موږ مثال ووایو لکه قرآن مجید کې الله رب العزت وایي والاول والآخر والظاهر والباطن. نو دلته کې دا اول دا مفرد دی والآخر دا مفرد دی ظاهر دا مفرد دی باطن دا مفرد دی او په دې څلور واړو کې نسبت دی. په اول او آخر کې د تضاد نسبت دی دغه رنګې په ظاهر او باطن کې دا هم د تضاد نسبت دی. نو دلته کې د واو په ذریعې سره وصل راوړل چې هغه الله چې اول هم دی هغه الله رب العزت چې آخر هم دی. او چې فصل راغلی وي جدایي راغلی وي یعنی دا معنی وصل دا معنی چې په من کې حرف عطف واو راغلی وي. د هغې مثال هو الاول والآخر والظاهر والباطن شو. چې دا پکې نه وي راغلی نو داسې هم په قرآن مجید کې راغله چې د واو نه بغیر دغه صفات باري تعالی په الله رب العزت د خپل عظمت شان په خاطر بیان کړي دي. لکه الله رب العزت وایي والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. دلته کې اوس د دنیا اسماء حسنه الله رب العزت خپل ذکر کړي دي او واو پکې نه دی راوړی یعنی فصل وصل نه دی بلکې فصل دی. معلومه دا شوه چې وصل او فصل په کلام عرب کې څنګه چې په مرکباتو کې جاری کېږي دغسې په مفرداتو کې هم دا وصل او فصل دا جاری کېږي.